وس و طاقت چې د انسان کېږي په دې میاشت کې صدقې به یې ډېرې. نبی کریم علیه السلام سخي ذات، صحابه کرام رضی الله عنهم ټوله د نبی کریم علیه السلام پر سخاوت شاهدي ادا کوي، لیکن د نبی کریم علیه السلام سخاوت وایي په روژه کې څنګه کېدی، څو چنده کېدی. حدیث شریف کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای کان النبی صلی الله علیه وسلم اجود الناس، رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو انسانانو کې سخي و. وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبرائیل علیه الصلاة والسلام. صحبت داسې شی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاوت بیا په روژه کې ډېر زیاتېدی. هغه وخت د رسول الله سخاوت ډېرېدی چې جبریل امین په روژه کې تشریف راوړي او د نبی کریم علیه السلام سره به د قرآن دور کوي. په دغه وخت کې نبی کریم علیه السلام سخاوت زیاتېدی. فلرسول الله صلی الله علیه وسلم اجود بالخیر من الریح المرسله. د روژې په میاشت کې د نبی کریم علیه السلام سخاوت دونه ډېرېدی لکه هغه تیز چلېدونکي بادونه.